چې ژونده ستا قصې را سره ختمې شوې ټولې قافیې را سره ختمې شوې ژونده ستا قصې را سره ختمې شوې ټولې قافیې را سره ختمې شوې خو یارانو نیمه لار کې پرېښودم ځکه چې پیسې را سره ختمې شوې خو یارانو نیمه لار کې پرېښودم ځکه چې پیسې را سره ختمې شوې نن پښتانه خلکو وژلي دي پیر صاحب دیرې را سره ختمې شوې وای بیا د لیونۍ نه خفه شوی یم ځکه دنیاګۍ نه خفه شوی یم ماله د وهو جونګړه نه پرېږدي خدای ګو د سیلۍ نه خفه شوی یم او زه یې په ګمان زرې زرې کړم ستا د بېرخۍ نه خفه شوی یم ما نه خوشحالي په دې خفه ده چې زه د خوشحالۍ نه خفه شوی یم او څنګه به مې سوات کې زړګی ولګي په سوات کې د سواتۍ نه خفه شوی یم او څنګه به مې سوات کې زړګی ولګي په سوات کې د سواتۍ نه خفه شوی یم اوس چې د سرونو او د وینې شوه نو نور د ارزانۍ نه خفه شوی یم څومره بیمانه شوه بېوسي پکې او نور مې د ځوانۍ نه خفه شوی یم او خو م رضا کولو له یې رالمه خو م د شینخالۍ نه خفه شوی یم او مرګ سره مې هم منصوره نه لګي مرګ سره مې هم منصوره نه لګي او هم د زندګۍ نه خفه شوی یم او